ایاز زمونږ ډېر د نهم او لسم ملګرتیا وه هغه روحي او شکر دی چې دې حده پورې راغله د واده وکړو بچي راغله بچي والوځول یو زوی له خیر سره وځول هغه هم واده وکړو ټول بچي والوځول بس دوی یو ریټایر لایف تیري زم ریټایر لایف تیرو او ژوند هم دغه دی چې د انګریزانو چې لایف بیګینز ایٹ 60 نو بلکې سر خبر شوم ارشد ماته و چې دا زما کاکا کلاس فلو مې راځي او تاسو ته زما دعوت ته تاسو موږ سره لکینه زما خپل دا اصول دي چې زه د کشرانو ملمانی د دې لاس ملاو کوم خو زه ته بیا زما چې دما ته کوم خبر او کړم نن درې سلور انګیجمنت و زما ودونه مو سو یو جرګم و چا سره خو هغه ما ډیلې کړه زه ډېر زیات خوشاله شوم چیرې د ینګسټر کې زمونږ دومره سوچ فکر پیدا شوی دی او دا یو داسې د فتنې دور شروع دی او دومره د تکلیفونو د سوچ او د فکر وخت هر سړی په خپل خپل غم او فکر کې نو پوهان دا وایي چې تا بزان لا خوشحالي په خپل ګوري خوشحالي په دنیا کې نشتا ته خوشحالي ځان لګوري که سکون دې ناغه صرف د الله په یادو کې دی او دا غي نه بعد چې دین اغم دک څه په دې ټولګو کې دی پامزولو کې دی ورونو مرګرو کې دی پازي ولای کې چې کم خپلولای او پوجره کې ناشته کوي ستاسو دور چې زمونږ چې کله لکانو او دورو زمونږ د اجره چې ونه دا بادي پکې کم و دا به د شپې چې ونه د کډونو په دې سین کې پراتو او ځای و پکې نو په ګرمه کې په جمی کې دلته یو لوی کمره و هغه کې با د ناس په کډونو کې ځای نه و حالانکه آبادی دومره نه و خو بنیادی خبره دا و چې د اجري جماعت ناس ته چې ونه هغه با هغه وخت کې هغه نسل چې دنه هغه د علم یو درسګاه غنله او چې چا به د وجري ناس تکړه و نه هغه وا پوهان غنلی شو وس دین داسې دور راغې چې مادي دور شو مسائل ډیر شو وسایل ډیر شو او مسائل ډیر شو خوشحالي نشتا فکر دی چا سره د راتلونکي وخت فکر دی چا سره د بچو فکر دی چا سره د ځان فکر دی چا سره د ګرانې فکر دی وقتن فوقتن چې تاسو غونډې کوي مرګري را غونډېږي نو زما خیال چې د الله د یاد نه پس د دین لوی خوشحالي تاسو لپاره بنئ ځکه چې تاسو ټول غمونه ارشوي دغه نوک جونګ به یادغه بچپن د لسمه د اتمه غب شپ به تاسو نو زما به تاسو ته دا نصیحت وی چې دا تاسو دغه سي جاری ساری وساته خو زه په دې کې یو ایډیشن کوم هغه دا چې انور اقبال خان چې کوم دی زما د خیرباد سکول مونږه کلاس فلو 76 کې دم میټریک کړی دی امام کړی دی زموږ نورم داسې ډیر مرګري دي الله دې ول جون ورکی صحیات دي سو وفات شو کمایات دي الله دې ول جون صحت ورکی خو زه په دې ستاسو په دې راغونډېدو کې او د دې ناشته ته ډیر درناوي او داد ورکوم دا د خپل زندګی ده او دا د یو ډیر لوی پند چې د خپل بچو سره شاګردانو سره راغون شي او په د باندې زما یقین ما اندازه ولګوله چې تاسو څنګه په ځان مینه نه په ځان د نه زیات ځکه مینه چې دی الحمدلله یو لرنډ کوالیفاید براډ مایندډ دی ایجوکیټډ دی او علم وسرشتہ سپوکسمن دی بل دا وګوره دا یو ډېر لوی فن دی چې په اجره کې خبره کول په دوه کسو کې خبره کول یا په اجره کې ناستا چې څوک اغیز خپل طرف ته متوجه کول مایل کول دا دارچا په نصیب کې نه وي نه دا زه خپل انور اقبال خان چې زما کلاس فلم پاتې شوی دی دغه سیمونګ هم زما خیال چې زه دا 74 73 نه تر 75 76 پورې یو ځای پاتې شو انور اقبال خان هم یو دغه ډېر لوی خدمت کړی دی تاسو د زمونږ د علاقې او د قوم چې کوم ایجوکیشن کې دوی عیسی خپل چولې ده نو دغه دومره ګټه کړې چې تر قبر نه بعد بم پکاريږي ځکه چې د
روحاني پلار پاتې شوی ټولو تاسو د خدای پاک هم دغسې اتفاق اتحاد یووالی لري او زما به راته دا نصیحت وي چې په یو بل خفه شئ ډاډمن شئ د یو بل په غم کې غمجن شئ د یو بل په تپوس پوښتنه کې اولیت کوئ. السلام علیکم زما ګرانو دوستانو، زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لنډ وخت کې تاسو ما لراله او نن سبا ډیره مصروفه ورځ وي او تاسو ما سره چې نو وخت تیر کو. تاسو ډیره مهرباني او خدای پاک هم خوشاله کا او دا ورځ ډیره زیات مصروفه یو قسم وزګار نه خو تاسو په دې مصروفیاتو کې مال ټیم راکو او راله. زه د ټولو مرګرو شکریا ادا کوم چې زما د غریبخانې ته راله او ګپ شپ یې موږ سره ولګو. خدای پاک هم خوشحاله کړه او خدای پاک دې بیا د موقع راولي چې بیا یو ځای کېږو.